هلته یو سړی و هلکان به یې ډېر داسې نظرناکې سترګې چې واړه ماشومان به پیدا سول ورته وبه یې کتل مړ به و چې دا ورته وبه یې کتل مړ خپل زوی دا ورې پیدا سو چې خپل زوی پیدا سو طالبانو زتی کور ته نه راتله چې تر څو لږ غټ نه سي صحیح ده کور ته نه راتله چې داسې نه خپل زوی وینم نظر به سي مړ به سي چې کله زوی لږ غټ سو باندې له کوره وتلی باندې کور ته نه راتله کله چې زوی لږ غټ سو دی کور ته راغی خو په شاره روان ده چې زوی ونه وینم که نه یو ناڅاپه یې ونه وینم داسې په شاره روان ده دلته یې زوی مستي کوي وایي مور پلار ته مې ګوره په شاره روان ده داسې را روان ده لکه مینجلو لور چې بوجۍ ګوډي کې نه باسي لور خو پېژنئ که نه غنم چې پې لو کوي څه ورته وایه منګار نو دا طالبانو سړی چې چی کې اچي د تیره طرف نه نه اچي د لاس له طرف نه نه باسي که نه اپنډ کې سړی څه نه باسي که نه ورته ویلې وایي ای مورې پلار مې په شاره روان ده نو پلار یې زر مخ راواړه وایي زویه دا سترګې د څه رقم سترګې دي لکه مسدسې غوندې سترګې دي دواړه طالبانو جای په جای سول راوغورځېدل مړه سول دواړه مړه سول طالبانو زوی مړ سو پلار مړ سو طالبانو داسې خطرناکې سترګې په دې علم د انتور بولوجیا کې بحث کېږي سترګې طالبانو د حیواناتو سترګو کې هم نظر سته پیشکې کله چې پیشکې نه به ډېر ځان ساتي خصوصا چې وږي وي پیشک او ته ډوډۍ خوري او درته راګوري عمره خطرناکه ده طالبانو ته به فکر کوي چې د نظر ته نه لکه سي د چا ده ولفاعي والکلاب سپي ډېر نظر لري چې خوراک کوي سپی درته ګوري غوا مخکې ناستې خوراک کوي هغه درته ګوري او مار طالبانو د مار زهر خو دومره خطرناک دي علامه ابن القیم رحمه الله په زاد المعاد کې طب النبوي کې لیکي مار داسې خطرناک ماران دي طالبانو هغلته وي دي چې نه درته دروګوري مازې په کتلو باندې د سترګې ړندوي مازې په کتلو باندې دی د ښځې په نس کې بچی تر غورځوي مازې په کتلو باندې د طالبانو زهر در تیري وزنې دي تاسې په مارانو بحث وکړئ طالبانو د علامه کمال الدین الدمیری الشافعي حیات الحیوان یا کتاب الحیوان د جاحظ معتزلي وګورئ طالبانو به درته معلوم سي که نور خو بلا ولي مکتب سره مرانه ده نو بیا د بیولوژي کتابونه هم لږ وګورئ که نه کاشکې مو یو دوه سیم په کتابونه د مکتب ویلي وی څومره خوند به یې کړي اوس د مولانا مکتب ویلی څومره خوند کوي ورسره طالبانو غږیږي او راغږیږي توان کوي سړي ته نه دی بله طالبانو او بل دا ډیره مهمه ده طالبانو العین الحارقه په د علم د انصور بولوجیا په علم کې په دې باندې بحث کیږي چې د انسان داسې سترګې طالبانو سوځل که د یو مسله باندې یو مرغه راووت وي د افریقا ځنګلونو کې چې اور راچي یو مرغه د داسې ځان ته ټکان ورکړي اور به لي لیدلی مو دا مرغه ټولو لیدلی چا لیدلی لاس پورته کوي ولې دا نورو باندې څه سوي وایي د دنیا کې نه اوسېږئ دا چې لاس نه جګوي دې نه معلوم یې شاته پاتې خلک هم دا تاسې و نو خو دنیا نه ځان خبر کوي زه کله کله وایم طالبانو دلته افغانستان کې ډېر علوم دي چې راسپړېدلي نه دي نو یو زوی مې یو 15 کاله د مطالعه کړې وی خلکو ته دې ویلي وی نه د سره وینم بیخي وینم نه د سره او بیا راوتلی وي طالبانو دا علوم دې راسپړلي وی خو بیا مې نظام دومره هم ښه ده 15 کاله څه پته لګېږي سړي ته داسې یو علم ورته یادوله که د لالوګانو ته خدای مهربانه ده راویښ به سي دا د ژمي غومبسې څه دي د ژمي مچان چې وي د څه وي دي الله پاک دې موږ په علم باندې راویښ کړي طالبان شپه ورځ بس همدا ده روح الماني څه ده طالبانو همدغه ماسک کې ته دا پاڼه راواړئ 2000 خبرې د نحوي کوي سړي بس ته قرآن ولاکه د نحوي دپاره زه تېره نازلي دسیسو او دسیسو دسیسو او دسیسو سړي نور علوم نشته چې دا مو یو له غوږه رانیولی ده ټوله روح الماني څومره ښه د طالبانو تاسې وګورئ که نه ټول بحث طالبانو داسې شو او داسې شو فقط ته به یې د قرآن ته نه دې دپاره لېږل سوی ته خو دا نور علوم هم په قرآن کې راوسپړئ که نه لږ مو دې ته فکر وي طالبانو بس ټول عمر په همدې باندې تېر سو ان هذین لساحرین ان هذان لساحران زه نه وایم په اعجاز یې بحث مه کوئ ویې کوئ خو یو څه کسان دي وکړي ټول څه کوي ورته لګیا دي مخکې به طالبانو اوس خو ډېر ښه سو تاسې پوه یاد که نه چې طالبان به کېناستل داسې دغه څه صیغه ده وایم به یې نه طالبانو که نه دا څه صیغه ده او دا څه صیغه ده دا اوس څه کمال سو ما ته صیغه بیخي معلومه نه ده ما نه ته پوښتنه وکړې تسبیح څه صیغه ده څه یې کوم ما تسبیح سره څه کار